د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو په خیر په معلم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن یک شنبه د تالیا د میزان د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 6 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. غور کې د سباند 3 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو یو کوچنی بند جوړ او کټي اخیستنې ته وسپارل شو. کندوز کې د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. او بالستیک توغندۍ واشنګټن پوسټ د اسرایلو راز بربنډ کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. غور کې د سباند 3 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو یو کوچنی بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو او برېښنا وزارت په غور ولایت کې د سباند 3 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو یو کوچنی بند د جوړېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د تنګي دهن منارې دغه پروژه د ولسوالۍ مسؤلینو دغه سیندیز یوځي تخنیکي ټیم او قومي مشرانو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د خبرپاڼې د معلوماتو مخې دغه پروژه د اوبو او انرژي وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د غور سیندیزي فرعي حوزې تر څارنې لاندې د 3 میلیون او 300,000 افغانۍ په لګښت د یو کورنۍ شرکت له لوري بشپړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د اوبو دغه کوچنی بند د سیلابونو د مخنیوي او دغه خطرونو د کموالي د موسمي او اوبو راټولولو او د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کولو موخه جوړه شوې چې د 2500 متره مکعبه اوبه د ذخیره کولو ظرفیت لري او سباند 450 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. کندوز کې د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. د کندوز د بدني روزنې او سپورت امریت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې دي. د یاد ولایت د بدني روزنې او سپورت امیر قاری عزت الله سینان رسنیو ته ویلي چې دغه ولایت له مرکز ولسوالۍ څخه د اتیا پهلوانانو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ د کورش فدراسیون په همغږۍ ترسره شوې. هغه د یاد سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم په کابل کې د 12 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې وې. او بالستیک توغندۍ واشنګټن پوسټ د اسرایلو راز بربنډ کړی. امریکایي مشهوري ورځپاڼې لیکلي چې د ایران له لوري پر اسرایلو د وړمې شپې د توغندیز برید پر مهال 2 بالستیک توغندۍ له دفاعي سیستم څخه د 13 اسرایلو کې پر 3 مهمو پوځي مرکزونو لګېدلي چې ښایي یوې د موساد یا د اسرایلو د استخباراتو مرکز وي. دغه راز ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې اسرایل باید د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرایل لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو برید سره په یو ډول مخالفت وښود. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ یوه ټاکنیزه غونډه کې ویلي چې اسرایل باید له دغه کار څخه منع نشي او پر یادو تاسیساتو د برید اجازه دې ورکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ بیا عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.